الله جل شانه د انسانانو او د مخلوقاتو د مسلمانانو د پیدایش مقصد الله ذکر کړی چې الله حضرت انسان صد پاره پیدا کولو نو الله د دې وضاحت کړی دی چې انسان او پیریان دا الله ندی پیدا کړی او که پیدا کړی دي نو د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړی دي چې دی به زما عبادت کوي او زما بندګي به کوي زما عزتمندو الله پاک انسانان پیدا کړی دي او په دې انسانانو کې الله جل شانه بیا د خپل محبت نه محبت ورچولې دي حدیث پاک کې راځي چې کله الله پاک مخلوقات پیدا کړي نو د خپل رحمت نه یو حصہ الله جل شانه د دې مخلوقات په منځ کې هغه محبت واچولو څنګه چې الله جل شانه فرمای چې یا ایها الناس اے خلقو انا خلقناکم مونږ تاسو پیدا کړی من ذکر و انثى د یو نارینه او یوې زنانه نه نارینه آدم علیه السلام او زنانه بی حوا رضی الله عنها الله د یو انسان نه دا دومره عظیمه دنیا پیدا کړو بیا الله د دې په خپل منځ کې محبت واچولو تاسو ګوري دنیا کې دا مور د بچی سره څومره محبت کوي انسانان خو پرېږده په حیواناتو کې الله رب العزت د مور په زړه کې الله حیواناتو سره د خپلو بچو سره هغه مینه الله جوړې او تاسو ته مووي چې دا د الله د رحم او د محبت یو حصہ الله په دې ټولو مخلوقاتو باندې تقسیم کړی دی یو روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان دی یو یهودي دی هغه اوسې نیولې ده اوسې ښکار کړې ده دا اوسې څه فریاد کوي څه چغې وایي خو دا یهودي پې نه پوهېږي کله چې دا اوسې پیغمبر علیه السلام ته رانږدې شوه نو نبي علیه السلام ته غوږ ورنږدې کو څه خبره ولا وکړه اوس الله رب العزت پیغمبر علیه السلام لا د تمام انبیاء علیهم السلام هغه کمالات ورکړي پیغمبر علیه السلام دی یهودي ته وایي دا اوسې پرېږده وی ولې ما ښکار کړی ده وی دا اوسې ما ته وایي چې اے محمد صلی الله علیه وسلم د یهودي زه ښکار کړی ما نو نه مې بریدي او نه مې حلالوي زما په زړه باندې یو ارمان دی چې کله ته زه نیولم نو زما په یو غار کې دوه بچي پاتې شوي دي او هغه بچي د تندې نه به مړه شي نو ما ته د یهودي نه ازاده کړه چې زه خپلو بچو له پی ورکم واپس به راشم یهودي ورته وایي د ځنګل ځناور او پرېښودل او بیا راتلل دا خو د ناممکناتو نه ده د دې به څوک ذمواري چې دا اوسې به بیا راځي نبي علیه السلام ورته وایي زه یې ذموار یم څو پورې چې دا اوسې واپس نه راغلي هغه پورې به زه تا سره یم دلته یهودي اوسې خوشې کړه نبي علیه السلام ورسره یهودي سره ناست دی اوسې لاړه او خپلو بچو ته وایي وی بچو پیوس کې او ما ستاسو د پایو دپاره د دواړو جهانو بادشاه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ذموارۍ کې ورکړی دی پیوس کې او زه ورځم زما ذمواري نبي علیه السلام اخیستې ده بچو ورته وی مورې ته لاړه شه او مونږ پرېږده زمونږ به الله حفاظت کوي او تا د نبي علیه السلام ذمواري اخیستې او د هغه د ذموارۍ نه آزاد اوسې واپس راغله یهودي چې وکته چې دا د ځنګل ځناور نو هغه د نبی علیہ السلام دا عظیمه معجزه وکړه او ایمان یې راوړ هغه ایمان راوړ چې دا خو حقیقت کې د الله یو عظیم پیغمبر دی د زما عزتمندو الله رب العزت مخلوقات پیدا کړي دي او په دې مخلوقاتو کې الله جل شانه خپل محبت نه یو حصہ ورچولې ده پیر ذوالفقار سے وایي یو ځل په چینا کې زلزله راغلې وه غټې آبادۍ او محلات راغورځېدلي وو د یو بنګلې د ملبې لاندې یو زنانه ګیره شوې وه او دا زنانه 7 ورځې د دې ملبې لاندې وه په 7 ورځ باندې عمل راغلی و ملبې لرې کړه دا زنانه جمدی وه د دې د خپلې سینې سره ماشوم لګولی و رکوټ یو ځي و هغه یې د سینې پورې لګولی و زنانه بېهوشه وه چې کله هوش کې راله نو تپوس یې وشو وی ته خو الله جل شانه بچ کړی ستا بچې م الله بچ کړی دی ستا دا ګوتې ولې زخمي دي ته خو نوره ټوله ټیک ټاکې زخم در باندې نشته دا ګوتې ولې زخمي دي وی هغه زنانه ورته وایي چې کله زه د ملبې لاندې شم دا ماشوم زما ما د سینې پورې نیولی نو 2 ورځې خو زما په سینو کې پیو ما باندې ماشوم له پی ورکول
او بیا چې کلم دولګي او د تند د وجنه زما په سینو کې به ختم شو او د ماشوم جړه او د ماشوم فریاد ما برداشت کولې نشو نو ما سره بل څه ذریعہ ونه د خپل ماشوم د پي ورکول لپاره ما سره بل څه ذریعہ نه ونه ما په خپل ګوتو باندې چکونه لګول به خنونو هغه نه به وینه راوتا زما د ګوتو نه به وینه راوتا ما به دا ګوتو د ماشوم د پخله کې ورکول دا د مور محبت دی د خپل بچی سره دیو جن زما عزت مندو نن روزانه حساب باندې زنانه راضی مالا او چې کومه زنانه راضی اکثریت دا فریاد کوي چې زما زوی اما سره داسې کوي ما ته بغیر د خره او د سپی نه بل څه نه وایي هغه بدقسمته بچی چې هغه په مور باندې گزار کوي مور ته کنزل کوي مور ته سپک ګوري زما عزت مندو الله دا خپل محبت نا یو حصہ محبت پر ټول مخلوقات باندې تقسیم کړي دي او دا الله خپل یو قدرت خي چې زما په بنده تا سره څومره محبتي او ته د خپل ژوندۍ مقصد طاهر کړي دي ما سره پیدا کړ